اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي. ګرانو زده کوونکو نن بیا هم ستاسې په چوپړ کې یم. موږ او تاسې په تیرو ورځو کې د نهم ټولګي د کیمیا په مضمون کې بیلابیل مطلبونه ولوستل چې د تیرې اونۍ یا د تیر ساعت درس موږ او ستاسې هایدروکاربنونه وو چې هایدروکاربنونه په څو ډوله باندې تقسیم شوي وو یا ویشل شوي وو. د هغو په هکله باندې موږ او تاسې یو مفصل بحث درلوسته او موږ او تاسې ووې چې هایدروکاربنونه په عمومي ډول باندې په دوه ډوله باندې ویشل شوي دي چې یو اروماتیک دي او بل چې دي الیفاتیک دي. یعنې دوه نوعه هایدروکاربنونه موږ ولوستل چې یو الیفاتیک بل هم اروماتیک ولوستل. او بیا هم اروماتیک هم ویلې چې دا به په که ژوند وه او موږ او تاسې وو په 12 صنف کې به مطالعه کوو چې هغه القوي شکلونه لري. او الیفاتیک موږ او تاسې ووې چې الیفاتیک د خپل په وار سره په 4 ډوله باندې ویشل شوي وو چې یو الکانونه وو، الکینونه وو، الکاینونه وو او سایکلو الکانونه وو. ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې په تیرو درسونو کې تاسې ستونزې حل شوي وي. راځو ننني درس ته چې نننی درس موږ او ستاسې ډېر یو مهم درس دی چې د موږ په ژوندانه سره اړیکه لري. داسې مطلبونه دي چې موږ او تاسې روزمره چې ژوند کوو په روزمره ژوند کې موږ او تاسې د دې مطلبونه استفاده کوو، د دې موضوعاتونه، د دې موادونه. نو ګرانو زده کوونکو تاسې په تخته کې وینئ چې زموږ او ستاسې د ننني ورځ لوست عنوان چې دی الکانونه دي. چې الکانونه څه وو او هدف زموږ د دې درس نه څه دی؟ د الکانونو پیژندنه ده چې الکانونه موږ وپیژنو چې الکانونه څه نوع مرکبونه دي او څنګه موږ لاسته راوړلی شو په روزمره ژوند کې د هغه نه په کومو ځایو کې استفاده کوو او د هغه ارزښت باندې ځان پوهوو چې څومره با ارزښته مرکبونه دي. نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې په تیرو درسونو کې ولوستل چې خپله د الیفاتیک مرکبات چې وو الیفاتیک مرکبونه موږ او تاسې په خپل وار سره په 4 ډوله باندې تقسیم کړ چې یوه ته موږ الکانونه ولوستل، الکانونه، او بل موږ الکینونه وو، الکینونه، او بل الکاینونه وو، الکاینونه، او بل موږ او تاسې ووې چې سایکلو الکانونه دي. څه دي؟ سایکلو الکانونه دي. نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې راځو لومړي مطلب ته چې هغه عبارت د الکانونو دي چې دغه الکانونه موږ د میتان د فامیل په نامه باندې یا د کورنۍ په نامه باندې هم یادوو چې الکانونو ته موږ د میتان کورنۍ وایو. نو دغه نور مطلبونه چې دي دا موږ په راتلونکي درسو کې لولو، خو نن چې زموږ او ستاسې درس دی په دې الکانونو باندې دی چې الکانونه څه نوع مرکبونه دي. راځو الکانونو ته. ګرانو زده کوونکو الکانونه په ورځني ژوند کې زموږ او تاسې د ده نه ډېر کار اخلو. د بیلګې په ډول دا الکانونه کم مرکبات دي چې موږ په ژوند کې کار ترې اخلو. لکه تیل دي، تیل، پټرول دي چې په موټرو کې موږ ترې جنریټرو کې ترې استفاده کوو.
او طبیعي غاز دی چې موږ او ستاسې هغه په دغه په واسطې باندې غذاګانې جوړوو یا نور استفاده د غازو نه کوو د ګاز نه. او نور چې دي شمع ده، تاسې لیدلي شمع او همداسې نور ډېر ورځني هغه موادونه دي چې موږ او ستاسې د هغه سره کار لرو، هغه په ورځني ژوند کې ترې نه استفاده کوو. نو دا ټول برکت د الکانونو دی. دا ټول برکت د څه دی؟ د الکانونو دی چې د الکانونو په واسطې موږ هغه مرکبات څه کوو؟ جوړیږي او لاسته یې راوړو او د هغه نه استفاده کوو. ګرانو زده کوونکو، بل الکانونه ترازو چې الکانونه داسې تعریفوو چې الکانونه یو د جملې د هایدروکاربنونو نه وو، په دې خاطر چې موږ هایدروکاربنونه تقسیم کړي وو چې یو الیفاتیک و بل اروماتیک و. نو دغه الیفاتیک یو د جملې د هایدروکاربنونو د بخش نه دی. نو الکانونه یو د جملې د هایدروکاربنونو د جملې نه دي چې دته موږ د مشبوع مرکبونه هم وایو. مشبوع په څه خاطر باندې؟ چې د الکانونو کې همیشه په ټولو مرکبونو کې د کاربن او کاربن په مابین کې کیمیاوي اړیکه یو ګونې ده. یو ګونې اړیکه د دوی په منځ کې راځي. د بیلګې په توګه مثلا موږ یو الکان لولو، الکان لیکو. فکر تاسې وکئ موږ C2H6 دا په نام د ایتان سره یادېږي. دا مرکب د څه په نام باندې یادېږي؟ د ایتان. که چېرته دغه موږ یو ساختماني فرمول د ولیکو نو موږ ته هغه کیمیاوي اړیکې راښیي چې کیمیاوي اړیکې د دوی د کاربن او کاربن په منځ کې څو ګونې دي. آیا یو ګونې اړیکه ده، دوه ګونې ده، که درې ګونې؟ نو که چېرته موږ کاربن دلته یو کاربني او دلته بل کاربني، دوه کاربنه موږ لرو. څو اتمه هایدروجن لرو؟ 6 اتمه. 1 2 3 4 5 6. موږ او تاسې مخکې درسو کې لوستي وو چې کاربن کولی شي 4 اړیکې جوړې کړي. که څه دا 4 اړیکې د هر ډول اتم سره یا عنصر سره وي، خو دا 4 اړیکې جوړولی شي. که څه 2 ګونې اړیکه وي، که څه 3 ګونې اړیکه وي، که څه 1 ګونه اړیکه وي، نو د مختلفو د بیلابیلو اتمونو سره کولی شي چې دا اړیکې رامنځته کړي. او موږ تاسې ووایو چې د خپل په منځ کې کولی شي چې تر 3 ګونې اړیکې پورې د خپل منځ کې جوړه کړه. نو دلته که چېرته موږ او تاسې یو اتم څو اتمه هایدروجن دی؟ 6 اتمه. د 1 اتم هایدروجن، د 2 اتمه هایدروجن، 3 اتمه هایدروجن، 4 اتمه هایدروجن، 5 د هم 6. اوس تاسې دلته وینئ چې ټولې اړیکې که چېرته د کاربن او هایدروجن ترمنځ دي، که چېرته د کاربن او کاربن ترمنځ دي، د دواړو اتمونو یعنی دلته 2 رقم ته یا 2 ډوله اتمونه موږ لرو چې یو هایدروجن دی بل کاربن دی. د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یوه اړیکه ده، یو الکترون یې د خپل منځ کې مشترک ایښی. که چېرته د کاربن او کاربن ترمنځ وګورو، دلته هم یو الکترون څه ایښی دی؟ مشترک ایښی دی او دواړه ترې کولی شي استفاده وکړي. نو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسې وایو چې الکانونه مشبوع مرکبات دي. الکانونه څه دي؟ مشبوع مرکبونه دي. نو مشبوع په دې معنا ده چې په حقیقت کې د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې کیمیاوي اړیکې موجود وي. او بیا ورپسې راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسې الکانونه د پارافین په نامه باندې هم یادوو. د پارافین د څه په نامه؟ د پارافین په نامه. تاسې دلته په تخته کې به ته ګورئ دا مرکبات موږ د پارافین په نامه باندې هم یادوو. د پارافین خپله د کلمه د پارافین څه معنا لري؟ کلمه د پارافین معنا یې دا ده
چې کم میل لرونکې، وبښئ کم میل لرونکې ده. په دې معنا چې دا کم میل لرونکې ده. کم میل لرونکې په دې معنا چې دا کم میل لري چې د نورو مرکباتو سره یا د نورو موادو سره یا د نورو عناصرو سره اړیکه ټینګه کا یا کیمیاوي تعامل ترسره کا. په دې خاطر باندې چې دغه روابط چې دلته موږ وینو، که چېرته دا رابطه وینو، که چېرته دا رابطه وینو، که چېرته د کاربن او کاربن ترمنځ موږ اړیکه ګورو، او که چېرته د کاربن او د هایدروجن ترمنځ، دغه دواړه اړیکې چې دي دا د سیګما په نامه باندې یادېږي. د څه په نامه؟ د سیګما. دا د سیګما په نامه باندې یادېږي. سیګما اړیکه دا به موږ او تاسې چې د پای اړیکه څه ده، د سیګما اړیکه څه ده، دا به موږ او تاسې په 12 صنف کې ښه پرې بحث کوو. خو فعلا دومره که یاد کړئ چې دغه یو ګونې اړیکه، کیمیاوي اړیکه چې د که څه د کاربن هایدروجن ترمنځ ده او که څه د کاربن او کاربن ترمنځ ده، دا ډیره یو مستحکم او قوي اړیکه ده چې دا په کمه انرژۍ باندې، په کمې قوې باندې نشي کولای چې دغه اړیکې که څه د کاربن او هایدروجن ده، که څه د کاربن او کاربن ترمنځ ده، نور مواد یا نور اتمونه دغه کا ماتې کا او بل اتم پرې نصب شي. نو په دې خاطر باندې دا مرکبات موږ د څه په نام باندې یادوو؟ د پارافین په نام باندې ځکه یادوو چې دا کم میل لري چې د نورو موادو سره کیمیاوي اړیکې ټینګې کا. په دې خاطر باندې چې د دوی ترمنځ کوم اړیکې چې پیدا شوي دي، دا اړیکې ډېرې قوي دي. هو موږ او تاسې د الکانونو عمومي فرمول هم لرو چې څنګه موږ کولی شي الکانونه تشکیل کړو. ګرانو زده کوونکو، تاسې وینئ چې د الکانونو عمومي فرمول دی CnH2n جمع 2. دا عمومي فرمول دی. عمومي فرمول که چېرته د n ته موږ هر قیمت ورکوو، n ته هر قیمت ورکوو، یو الکان موږ ته لاسته راځي. د بیلګې په ډول که چېرته موږ الکان ته د n ته په بښنې سره n ته که چېرته موږ تاسې فکر وکړئ 2 قیمت ورکوو. څو قیمت ورکوو؟ n مساوي دی د 2 سره. که چېرته د n قیمت 2 شي، موږ لیکو چې C2H2 ضرب د 2 ضرب د 2 په دې خاطر چې د n قیمت څو دی؟ 2 دی. جمع 2 جمع څو؟ 2. C2H 2 ضرب د 2 4 جمع 2 شپږ کېږي. نو C2H چې دی دته موږ ایتان وایو. دته موږ څه وایو؟ ایتان مرکب دی. دا د څه په نام باندې یادېږي؟ د ایتان په نام باندې یادېږي. نو که چېرته د ده موږ هغه ساختماني فرمول ولیکو، دی چې دا یو کاربن، دا بل کاربن، 3 دانې اړیکې د هایدروجن اوسه، یو اتم د هایدروجن، بل اتم د هایدروجن، بل اتم د هایدروجن، بل اتم د هایدروجن، او همداسې دا نور. تاسې وګورئ 1 2 3 4 5 شپږ اتمه هایدروجن، 2 اتمه کاربن. نو تاسې د دوی ترمنځ ګورئ چې اړیکې ټولې څو ګونې دي؟ یو ګونې اړیکې دي. اړیکې د دوی ترمنځ څو ګونې دي؟ یو ګونې اړیکې دلته لري. نو دغه مرکبات که چېرته اوس n ته موږ تاسې داسې فکر که چېرته n ته موږ مثلا 4 ورکو، څو ورکو؟ 4 یې کړو. د n قیمت څو کړو؟ 4 کړو. که چېرته د n قیمت 4 کړو، دلته د موږ او تاسې فرمول څه کوي؟ تغییر کوي. په دې خاطر باندې تاسې اوس دلته وګورئ C 4 کېږي. C څو؟ 4. H 2 ضرب د 4 جمع د 2 جمع د څو؟ د 2. C 4 H 2 ضرب د 4 8 جمع 2 10. نو C 4 H څو شه؟ H 10 شه. نو داسې موږ کولی شو چې دا یو کاربن، 2 کاربنه، 3 کاربنه، 4 کاربنه. څو کاربنه دي؟ 4 کاربنه. هر کاربن باید څو اړیکې ولري؟ 4 اړیکې. یو اتم هایدروجن، 2 اتمه هایدروجن، 3 اتمه هایدروجن، 4 اتمه، دا هم 5 اتمه.
اوس ټول هایدروجنونه موږ حسابوو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تاسې وینئ چې 10 هایدروجنونه څو دي؟ 10 دي. که چېرته موږ کاربنونه حساب کړو 1 کاربن 2 کاربنه 3 کاربنه 4 کاربنه 4 اتمه موږ څه لرو؟ کاربن لرو چې C4H10 چې دی په نام د څه یادېږي؟ په نام د بیوتان. په نام د څه یادېږي؟ بیوتان سره یادېږي. دا یو الکان دی او د دوی تر ټولو اتمونو ترمنځ اړیکې څو ګونې دي؟ یو ګونې دي. نو دغه مرکبونو ته موږ د څه په نام باندې وایو؟ الکانونو وایو. بل پسې راځو ګرانو زده کوونکو نومونه د دوی دي چې څنګه موږ کولی شو دا د دوی نومونه واخلو یا نوم ایښودنې ورته وکړو. نوم ایښودنه د دوی موږ په راتلونکي درسو کې هم وایو، خو اوس خلاص مطلب باندې دا درته وایم چې په 2 ډوله باندې دا نامګذاري کیږي یا نوم ایښودنه د دوی کیږي. یو معمولی دی او بل چې دی ایوپک دی چې ایوپک بین المللي ده. نو اول نه تر 4 پورې مرکبات د دوی د اول نه تر 4 مرکب د دوی پورې د دوی چې دی چې اول میتان دی، ایتان دی، پروپان دی، بیوتان دی. دا معمولی نمونه دي. وروسته د دې نه چې دا کیږي هغه د لاتین عدد منګه ذکر کوو. وروسته د ANE حروفونه ورسره یا دا کلمه ورسره اضافه کوو. د بیلګې په ډول منګه لرو دلته فکر تاسې وکئ چې میتان، ایتان، پروپان، بیوتان تر 4 پورې 4 مرکب پورې د دوی منګ او تاسې معمولی نمونه دي. وړاندې چې دغه نه راځو، وړاندې دغه نه که چېرته مثلا 6 کېږي، 7 کېږي، 8 9 10 یا د ده نه وړاندې کېږي منګه د لاتین عدد نوم اخلو په آخر کې دا ورسره. مثلا تاسې فکر وکئ 5 ته موږ په لاتین کې چای وایو؟ پنتا. چای ورته وایو؟ پنتا. نو که چېرته موږ اوس ANE ورسره اضافه کړو پنتان کېږي. څه کېږي؟ پنتان. نو پنتان موږ لیکو چې 1 کاربن، 2 کاربنه، 3 کاربنه، 4 کاربنه، 5 کاربنه. هر کاربن ته موږ څه ورکوو؟ یو اتم د هایدروجن ورکوو. یو اتم د هایدروجن ورکوو. تاسې دلته وینئ 1 کاربن، 2 3 4 5 کاربنه دي. 5 ته موږ پنتا ویل، 5 عدد ته موږ په لاتین کې څه وایو؟ پنتا. که چېرته 6 شي، که 6 شي، 6 ته موږ څه وایو؟ هیګزا. څه وایو؟ هیګزا. که چېرته 9 شي، 9 ته موږ هپتا وایو. که چېرته 8 شي، 8 ته موږ اوکتا وایو. یا مثلا 9 شي، 9 ته موږ نونا وایو. خو په آخر کې دغه ANE حروفونه ورسره څه شی کوو؟ دا توري ورسره اضافه کوو. که چېرته مثلا موږ 6 وسي هیګزان شه، که چېرته 9 شي هپتان شه، که چېرته 8 شي اوکتان شه، که چېرته 9 شي نونان شه او همداسې نور. ګرانو زده کوونکو په الکانونو کې چې بله مسله ډیره مهمه ده، بل مطلب هغه د هومولوګ سلسله ده. د هومولوګ سلسله په هر الکان کې د یو CH2 په اساس باندې اضافه کیږي. که چېرته مثلا موږ ایتان د پروپان سره یو ځای نه بیلوو، یا پروپان د بیوتان سره، یا بیوتان د پنتان سره، په هر یوه کې په دغه اندازه د CH2 په اندازه دغه چې دی الکایل چې دی د سلسله د هومولوګ ور اضافه شوې ده. نو ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې د ننني درسونه تاسې یو څه زده کړي وي د راتلونکي درسو په خاطر باندې چې زه بیا هم ستاسې په چوپړ کې یم. نو د راتلونکي درسو په خاطر باندې ستاسې د ښه یادولو په خاطر باندې یو کورنۍ دنده در کومه. کورنۍ دنده دې ستاسې دا وي چې تاسې د میتان نه یعنې د اول مرکب د الکانونه تر اوکتان پورې فرمولونه ولیکئ. امې
مالیکولي فرمول امې ساختماني فرمول دغه ولیکئ او نمونه ورته واخلئ. خدای دې وکړي چې د ننني درس نه تاسې ګټه اخیستې وي او راتلونکو درسو په خاطر باندې آمادګي ونیسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.